السلام علیکم دوستانو. هغه کومې خبرې دي، هغه کوم کارونه دي چې د واده کولو نه وړاندې تاسو باید په پام کې ونیسئ او د یو ښه ملګري انتخاب وکړئ. دې خبرو ته خامخا پام وکړئ نو ستاسو د ژوند ملګری به یو ډېر ښه طریقې سره انتخاب شي. په دې کارونو کې لومړی د ښځې کردار ته وګورئ. هغه ښځه چې کردار یې پاک وي، تل رښتینې او ایمانداره وي، د ژوند د ټولو ښه انتخاب دی. داسې ښځه ستاسو په ستونزو کې هم درسره ولاړه وي او هېڅکله هم تاسو ته دروغ نه وایي. دویم، د ښځې خوی او عادتونه وګورئ. ښځه باید نرم خوی او مهربانه وي. د هغې سره په خبرو کولو په وخت کې به تاسو د خوشحالۍ احساس کوئ، نو پوه شئ چې ستاسو ژوند په ډېره خوشحالۍ سره تېرېدلی شي. دریم، د ښځې د کورنۍ احترام ته پام وکړئ. هغې په کورنۍ کې اخلاق او تربیت وګورئ. که د هغې خپلې کورنۍ او د مشرانو یې قدر کولو، نو هغه به ستاسو او ستاسو د مشرانو هم قدر کوي او ستاسو یو ښه ملګری جوړېدلی شي. څلورم، د ښځې د تعلیم او پوهې پاملرنه وکړئ. ښځه چې تعلیم یافته او پوهه وي، تاسو سره به په هر قسم ژوند کې په سختو کې هم مرسته کوي. که د ستونزو حل کول وي یا د حالاتو سره مقابله وي، نو هغه ستاسو لپاره ګټوره ثابتېدلی شي. پنځم، د ښځې هدف معلوم کړئ، یعنې هغې سره خبرې وکړئ، پوښتنه ترې وکړئ ارمانونه یې څه دي. که د هغې نظریات ستاسو نظریاتو سره یو شانتي وو، نو تاسو د ژوند ښه ملګري جوړېدلی شئ. یعنې مطلب دا چې ځینې جینکۍ یا ځینې کوم پېغلې شوي چې وي، هغوی ډېر اوچت سوچ لري او هغه هر قسم خاوند سره ژوند نشي تېرولی. نو د دې دپاره ډېر زیات ضروري دی چې د ښځې نه دغسې پوښتنې وکړای شي. نو دوستانو، اگر که ځینې پښتنو په سیمو کې خو دا کارونه د کولو نه وي او د دې اجازت هم نه وي، خو باید دا کارونه تاسو د خپلې کورنۍ د مشرانو یا د خور یا د مور په مرسته باندې وکړئ. دا ټولې خبرې په ذهن کې وساتئ. دا هغه عادتونه چې تاسو سره مو شریک کړل چې ستاسو په ژوند د خوشحالۍ نه ډکېدلی شي. ستاسو ټولو یو جهان مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب